دوستانو د څو ورځې راهیسې به مو بعض ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خامخا لیدلي د ویزټ ویزو په اړه چې په داخلي اماراتو کې کم څوک ویزټ ویزا باندې دي او د ده ویزا ختمیږي که غواړي چې بله ویزټ ویزا تمدید کړي نو هغې لپاره به څه کوي حتما به د هیواد پرېږدي مطلب د متحده عربي اماراتو څخه به بل هیواد ته ځي کله چې د ویزا وشوه نو بیرته به متحده عربي اماراتو ته راځي دغه معلومات چې مختلفو سرچینو له لارې خپاره شوي دي او بعضې کمپنیانو هم دا خبره تایید کړې ده چې دا خبره بالکل صحیح ده کم کسان چې ویزټ ویزا باندې دي غواړي چې خپله ویزا تمدید کړي نو خامخا به خروج کوي دا قانون مخکې مو څو کالونه مخکې په متحده عربي اماراتو کې اوس دوباره بیرته پلی شو خو دا قانون فلحال په ابوظبي شارجه کې شروع شوی دی په دوبۍ کې تر اوسه پورې نه دی شروع شوی تر نن پورې په دوبۍ کې ویزټ ویزا تمدیدیږي کم چا چې دوبۍ ویزټ ویزا خو داسې ویل کېږي چې که چیرې دوبۍ سیسټم اپډیټ شي نو ممکن دوی هم همغه قانون پلی کوي کوم چې ما وختي درته یادونه وکړه فلحال خو همدې په اړه همدومره معلومات خپاره شوي دي که چیرې کوم نوي څه وو د هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ او ها کوم چا چې تر اوسه پورې نه وي فالو کړی هغه در سره فالو کړئ مننه